تاسو سم خبره شیر کوله زه لیپ نه راتلم خو د جیشان ډېرې ګډې وډې خبرې کوي مجبور یې کم ډېر خو ځکه لیپ لږ لیف راغم. السلام علیکم ګران مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو تاسو په سایډ باندې دا ورکوټي شانتي کلیپ وګورئ هغې نه پس زه بیا تاسو سره خبرې کوم. مراد به فلم کو د ډونیشن لپاره چې څومره ملګري د سوشل میډیا ملګري د ټولو نن به ډونیشن کړی دی ته خلک وځه کنځلې کې ټیک شو کنځلې تکې ونه تکې خلک بزول به بيزده کې. دوستانو تاسو دا ورکوټي شانتي کلیپ هم صحیح کړ وریدلو دا د مراد هغه ویډیو مراد کړی و زیشان په باره کې د زیشان هغه خبرې هم تاسو وریدل زیشان څه وایي. نو دوستانو خبره داسې ده څه وخت مراد چې دی نو دوبۍ کې و نو زیشان ورته میسیج کړی او یو ځل ورته کړی بیا دویم ځل دا خبره زه نه کومه دا مراد کړی دی او باقاعده هغه چې دی نو وایس میسیج هم چې دی نو پلی کړي دي. نو زیشان ورته د پیسو سه ډیمانډ کړی دی زموږ سه فلم روان دی که شوټینګ دی نو هغې دپاره د فنډ ضرورت دی نو پیسې پکارې دي نو ته چې دی نو مهرباني وکړه ماله پیسې راکړه. او بیا مراد دا خبره هم کړې ده چې زیشان دوباره بیا ډیمانډ کړی و چې ته ماله پیسې راکړه نو پیسې راله نه راکړې نو زه به دې په سوشل میډیا باندې به ستا پرتوک وباسمه. نو دا خبره مراد کړې ده چې زیشان مونږ ته دا خبره کړې ده او دا وایس میسیج دی تاسو په خپله وورئ. نو دوستانو زیشان چې کوم دنه مراد نه پیسې غوښتي دي بالکل غلط کار کړی دی. د زیشان خبرې تاسو واورېدلې چې کوم خبرې چې دی نو زیشان کړي دي. او بله خوا دوستانو خبره داسې ده چې مراد دا خبره کوي چې دا وګورئ تاسو دا وورئ. نو مراد هم کم ښه سړی دی د ده ګټه وټه هر چا ته پته ده. نو خبره داسې ده مراد خو چې دی نو د زیشان هغه وایس میسیج وورولې خو زیشان تر اوسه پورې چې دی نو داسې ویډیو نه ده کړی چې په کوم کې ما دا لیدلي هغه د مراد په باره کې دا خبره کړې. خیر نن د که سبا د زیشان به هم چې دی نو جواب به ورله ورکوي ګورو هغه خپل جواب کې مراد ته څه وایي. نو دا نوی اپډیټ و د زیشان هغه خبرې وې د مراد هغه خبرې وې ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. نو انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.